السلام علیکم ورحمت الله. ابو امین الله سے محترم پښتنه کړی دا چې د کوم عذرونو د وجې نه جمع بین الصلاتین روا کیږي. جمع بین الصلاتین دې ته ویل کیږي چې سړی د ماسپښین او مازیګر مونځ جمع یو ځای ادا کړي او د ماښام او د ماسخوتن مونځ یو ځای ادا کړي. دې ته جمع بین الصلاتین ویل کیږي او په دې کې دوه طریقې جایز دي چې یو ته جمع تقدیم وي، بل ته جمع تأخیر وي. جمع تقدیم دې ته ویل کېږي چې د مازدیګر مونځ سړی را مخکې کړي، د ماسپښین مانځه په وخت کې ادا کړي او جمع بین الصلاتین وکړي. او تأخیر دې ته ویل کېږي چې د ماسپښین مونځ سړی د مازدیګر مانځه وخت وروسته کړي او هغې د مازدیګر مانځه په وخت کې ادا کړي. او دغه جمع کول دا د شریعت مطهره رخصت دی د مسلمانانو دپاره، یو اسانتیا ده چې ځینې حالات او د ځینې عذرونو د وجې نه روا ده. نو یو حالت هغه دا دی چې جمع بین الصلاتین پکې روا کېږي. اجینو دپاره د عرفات او مزدلفې په مقام کې جمع بین الصلاتین روا ده. عرفات کې به اجین جمع تقدیم کوي د ماسپښین او د مازدیګر مانځه تر مابین، یعنی د مازدیګر مونځ به را مخکې کړي، ماسپښین مانځه وخت او دغه ځای په جمع بین الصلاتین وکړي. او د مزدلفې په مقام کې به جمع تأخیر به کوي، یعنی د ماښام مونځ به وروسته کړي، د ماخوستن مانځه وخت او یو ځای به ادا کړي. دې باندې د ټولو علماو اتفاق دی، دې کې د چا اختلاف نشته دی. دې باندې دلیل دی حدیث د جابر رضی الله عنه چې هغه د نبی صلی الله علیه وسلم د حج صفت او طریقه بیانوي. هغې کې بیا وایي ثم اذن ثم اقام فصلى الظهر ثم اقام فصلى العصر. اذان وکړی شو او اقامت د ماسپښین مانځه دپاره وشو چې ماسپښین مونځ ادا شو، بیا بل اقامت وکړه مازدیګر مانځه دپاره. ولم یصلي بینهما شیء، د دې دواړو منځونو تر مابین سنت ونه کړه، یعنی بل مونځ یې ونه کړه. بیا وایي جابر رضی الله عنه حتی اتى المزدلفه، تر دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مزدلفې ته راغی. فصلى بها المغرب، نو بیا دغه ځای کې د ماښام مونځ وکړه. والعشاء د ماسخوتن باذان واحد و اقامتین، په یو اذان او دو اقامتونو سره. ولم يسبح بینهما شیء، او د دې دواړو تر منځونو ترمنځ یې هم نور منځ ونه کړه، نفل او سنت یې ونه کړه. دا حدیث امام مسلم راوړی دی. دویم حالت چې هغې د وجې نه جمع بین الصلاتین جایز ده، هغه د مسافر دپاره جمع بین الصلاتین جایز ده. او دغه شان قصر د څلور رکعتیز مونځ 2 رکعتو ته راوستل دا هم جایز دي. دې باندې دلیل دی حدیث معاذ رضی الله عنه، هغه وایي چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د غزوه تبوک په سفر کې ووتلو. نو رسول الله به د ماسپښین او مازدیګر مانځه تر مابین جمع کوله او د ماښام او د ماسخوتن مانځه تر مابین به جمع کوله. دریم حالت او عذر چې د هغې د وجې نه جمع بین الصلاتین روا کېږي هغه مرض دی، یعنی د مریض دپاره جمع بین الصلاتین کول روا دي. ځکه د جمع بین الصلاتین د مستحاضې ښځې دپاره جایز دی او د هغې دپاره دا احادیثو کې خبره ثابت ده. نو هغه هم یو نوع د مرض ده، نو ځکه ورته جمع بین الصلاتین روا ده. مستحاضې ښځې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي فإن قویت علی ان تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي. کوی دا وسته کېده چې د ماسپښین مونځ لږ وروسته کې او د مازدیګر لږ را مخکې کې، دغه شان د ماښام وروسته کې او د ماخوستن لږ را مخکې کې او بیا د دواړو تر مابین جمع بین الصلاتین وکړي. نو دا کار وکړه. دا حدیث امام احمد او ابو داود ترمذي راوړی دی. او دا حکم بیا د هغې چا دپاره هم دی چې هغه معنی سلسلة البول مرض وي، یعنی میتیز یې نه ټینګېږي او داسې یې نه ټینګېږي او میتیز یې ترې روانې وي. او په دې حکم کې هغه ښځه هم راځي چې هغه خپل ماشوم ته تیا ورکوي او نجاست نه ځان نشي بچ کولی ډېر وخت کې، همیشه به دا ماشوم میتیزې کوي
او د هغې د وجې نه جامې نجاسه کېږي، نو که دا دوه منځونو په مابین کې جمع وکړي د دپاره هم جایز دي، ځکه چې مشقت دې ته هم زیات دی. په دې حکم کې هغه مریض هم داخل دی چې هغه اوبه نشي استعمالولی، د اوبو د استعمال نه منع کړی شوی، نو هغه باید د هر مانځه دپاره تیمم ووایي او جمع بین الصلاتین وکړي، ځکه دته هم دغه مشقت او تکلیف متوجه دی کوم چې مسافر او مریض ته متوجه دی. دغه شان د هغې چا دپاره جمع بین الصلاتین جایز ده چې څوک داسې عذر ولري چې د هغې عذرونو د وجې نه د جمعې مانځه ته حاضرېدل هغه ته مباح وي، یعنی روا یې ورته چې د جمعې مانځه ته حاضر نشي، نو دغه شان عذرونو د وجې نه دا بیا جمع بین الصلاتین هم کولی شي. لکه داسې عذر څوک ولري هغه په دشمن نه یېره لري یا خپل مال باندې ویریږي چې دا به ضایع شي، نو دغې وجې نه د دپاره جمع بین الصلاتین هم جایز دي. دغه شان د بارانه د وجې نه هم جمع بین الصلاتین جایز دي. داسې باران چې هغه جامې لمدی یا بدن لمدی او هغې سره مشقت او تکلیف وي، نو د هغې د وجې نه جمع بین الصلاتین جایز دي. امام بخاری روایت راوړی دی انه صلی الله علیه وسلم جمع بین المغرب والعشاء فی لیلة مطیرة، رسول الله صلی الله علیه وسلم د ماښام او ماسخوتن مانځه مابین کې جمع وکړه د بارانه شپه کې. وفعله ابو بکر و عثمان، دغه شان ابو بکر او عثمان او عمر رضی الله عنه هم کړي دي. او د بارانه په حکم کې واوره، ګلی او دغه شان ډیره یخني دا هم شامل دي چې د هغې د وجې نه سړی جمع بین الصلاتین کولی شي. د ابن عمر رضی الله عنه نه نقل دي چې هغه کان یجمع فی اللیلة البارده، هغه په یخه شپه کې د ډېرې یخنۍ د وجې نه هم جمع بین الصلاتین کړي دي. او کله ناکله داسې کول هم پکار دي چې بغیر د هیڅ عذر نه چې دغې مخکنو اعذارو کې یو عذر هم نه وي موجود او سړی جمع بین الصلاتین وکړي، نو دا هم کله ناکله جایز دي. دې باندې دلیل دی حدیث ابن عباس رضی الله عنه، هغه وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدینه کې جمع بین الصلاتین وکړه من غیر خوف ولا مطر، او یو بل روایت کې راځي من غیر خوف ولا سفر. رسول الله مدینه کې وو، جمع بین الصلاتین وکړه، نه خوف و نه باران و او نه سفر و، نو یو عذر هم نه و او رسول الله جمع بین الصلاتین وکړه. دا د بیان د جواز دپاره چې دا کار هم کله ناکله جایز دی. او ځینې علما باید دې حدیث نه استدلال کوي چې دلته چې نور عذرونه نشته دی، نو دلته یو عذر پاتې دی چې هغه د خټو عذر دی چې مخکې باران شوی د هغې د وجې نه خټه جوړه شوې وي، نو دغه هم عذر حسابېږي. دغې حدیث کې بیا دا خبره هم ده، ابن عباس رضی الله عنه نه چا پوښتنه وکړه چې ماذا اراد بذلک، رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کار سره څه اراده وه؟ قال اراد الله يحرج امته، دا اراده و چې خپل امت په مشقت او تکلیف کې وانه چي. نو د جمع بین الصلاتین د مشروعیت نه یو حکمت دا ده چې ازاله المشقه عن المسلمین، مسلمانان نه تکلیف لري کول، یعنی چې کله تکلیف وي مشقت وي یو انسان ته، دغه حالت کې به جمع بین الصلاتین ورته جایز دي، او چې کله ورته تکلیف او مشقت نه وي نو دغه وخت کې به نه دی جایز، او هر وخت کې هر مونځ به باید په خپل وخت باندې ادا کوي. ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا، مونځ په مسلمانانو باندې خپل وخت کې فرض شوی دی چې کله مشقت نه په خپل وخت کې باید ادا شي. والله تعالی اعلم.